السلام علیکم کتونکو زه ستاسو ورور ډاکټر اقبال یم او تاسو ګورئ ارم ټي وي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ارم ټي وي په شیشه باندې هر هفته تاسو ته نوی یو پروګرام شروع کړی چې د هغې نوم دی د غزلزار میلمه. د غزلزار میلمه کې موږ هغه شاعران ادیبان راغواړو چې هغوی په ادب په حوالې سره کار کړی وي او هغوی سره موږ مرکې ریکارډ کوو او تاسو ته بیا د ارم ټي وي په شیشه باندې ښیو. دغسې نن چې کومه مرکه مو ریکارډ کړې ده هغه هم د یو داسې شاعر ادیب دی چې هغه د هېڅ قسمه تعارف محتاج نه دی. نو راځئ نن ګورو موږ مرکه چا سره کړې ده. ځو د شیشې طرف ته. ګرانو اوریدونکو او کتونکو د ارم ټي وي په شیشه باندې پروګرام دی د غزلزار میلمه او دا وخت موږ سره په دې پروګرام کې میلمه دی د پښتو ادب نامتو لیکوال او شاعر ښاغلی اطلس ګل اطلس صاحب ته د ارم ټي وي په شیشه باندې زه هرکلی وایم. ډېره مهرباني. اطلس ګل اطلس صاحب که زمونږ کتونکو سره تاسو خپل تعارف په مختصرو ټکو کې لږ وکئ نو غوره به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د ارم ټي وي او د ډاکټر داود جان صاحب ډېره مننه کوم چې هغوی زما غوندې یو طالب علم د دې جوګه وګرځولو او ما ته یې د سویلو مقرره کړه. ډاکټر صاحب زه په ارباب لنډۍ پېښور کې د طاووس خان کره په کال 1959 کې پیدا شوی یم. په ایرفورس کې مې نوکري کړې ده او نن سبا ریټایر یم او بس د ژوند شپې ورځ تېروم، خو ادب سره مې زیاته مینه ده. په دغه وجه باندې د ادبي ملګرو سره مې ډېر تعلقات دي او ډېر وخت ورسره تېروم. اطلس ګل اطلس صاحب که زه زمونږ کتونکو ته تاسو دا ووایي چې یاره ادب ته تاسو څنګه راغی، یعنې د شاعرۍ یا د لیکلو آغاز تاسو د څنګه وکړو، اتفاقي طور راغی یا نه داسې بس څه وجه څه وه؟ ډاکټر صاحب زه اتفاقي ځکه نه یم راغلی چې زما مور بیبي چې وه هغه یو عالمه ښځه وه او هغه د پښتو ډېره مراڼۍ ویونکې او پوهېدونکې وه. په دې وجه باندې به ما هغې سره ناسته کوله او هغې به چې کوم کتابونه کتل لکه د رحمان بابا دیوان، لکه د عظیم سواتي دیوان یا نورنامې جنګنامې، نو هغې سره به ما ته کتل. نو د دویم جومات نه ما پښتو مکمله زده کړې وه. دغسې چې څلورم جومات ته راتلم نو ما بیا څه ناڅه لیکل کولی شو. هغه یعنې څلورم جومات کې و تاسو د پښتو لیک لوست دا باقاعده طور سره کولی شو. نو ګرانو اورېدونکو دا ډېر یو د شوق او د جذبې خبره ده چې دوی د څلورم جومات طالب علم چې د هغه عمر دومره نه وي، یعنې دغه د 9-10 کالو عمر کې تقریبا تاسو د پښتو هغه لیک لوسته دا زده کړي او باقاعده شاعرۍ کې ستاسو چې کوم خپل باقاعده هغه استاد ګڼئ هغه لکه څوک و؟ زه چې کوم خپل استاد ګڼم نو هغه زمونږ د کلي داد محمد دلسوز صاحب و. داد محمد دلسوز صاحب ځکه چې هغې په لومبي ځل زه په 8م جومات کې وم او پاکستان پښتو ادبي جرګه وه چې په هغې کې به اجلاسونه کېدل. دا د مخه د 1903 خبره ده، 1973 خبره. نو هغې زه ځان سره یو ځل راوستم په اردو ساینس بورډ، اوس خو اردو ساینس بورډ خیبر بازار کې دلته اجلاس و چې صدارت یې طاهر کلاچوي صاحب کړو. نو په هغه دغه کې ما یو خپل غزل وړاندې کړو، وړومبي غزل چې و زما ته هغه د هغې هغه مطلع او مکتمه ته اوس هم یاده ده. دغه مطلع که تاسو موږ ته ووایئ. ښه جي، هغه مطلع داسې وه چې هسې نه زړه صبر ونه کړي بې اختیار نه شي او ښکاره کړه مخ پلونه نور مې انتظار نه شي. دا زما لومبی غزل و چې په لومبي ځل مې په سټیج ویلی و. دا غزل مې ویلو نو بیا طاهر کلاچوي صاحب د خدای وبخي هغه ځان ته رانږدې کړم او شاباسي راله راغله. نو تر اوسه پورې اطلس ګل اطلس صاحب تاسو پښتو ادب ته څومره شعري مجموعې او د نثر هم څومره کتابونه ورکړي دي؟ ډاکټر صاحب ما خو کوم
نظم چې لیکلی دی نو هغه ما د سرویس دوران کې لیکلی و خو چاپ مې د سرویس نه د ریټایرمنټ نه پس کړی دی ځکه چې هغه داسې زموږ یو حساسه اداره وه بالکل ظاهره خبره ده هغه به تاسو باقاعده انوسي اخیسته او ما چې کوم وړاندې دوه کتابونه دغه کړي وو چاپ کړي وو هغه د نظم خو هغې دپاره هم ما د انوسي دپاره اپلای کړې وه چې هغه تقریبا ما ته یو کال پس بیا انوسي میلاو شوه چې زه په ریټایرمنټ باندې ولاړ وم نو بیا رومبی شعري مجموعه چې وه دا تاسو کله چاپ کو د هغې نوم څه ما رومبی مجموعه په 2014 کې چاپ کړه چې نوم یې و تڼاکې پښې ازغنه لار تڼاکې پښې ازغنه لار دا باقاعده یو شعري ټولګه وه دغه شان ستاسو د شعر هغه چې کوم آغاز او رومبنی شاعري م وه نو هغه تاسو تڼاکې پښې او ازغنه لار په دې کې م چاپ کو دغه شان ورپسې بیا به دویمه مجموعه ستاسو راغلي ژوند د ازغو په څوکو ژوند د ازغو په څوکو او دام شعري مجموعه چې زیاتر غزلې او نظمونه او چې بیا دې پسې بیا ما یو بل کتاب چاپ کو چې هغه د رحمان بابا په کلام باندې دغه د تضمینو او تضمین داسې چې ما مخمسات او مسدسات د دې دا راغونډ کړل او هغې له مې یو نوم ورکړو چې هم گنج دی هم هنر چې هم گنج دی هم هنر یعنی دې کې به د رحمان بابا د غزل د هغه رومبی مصره یا دوه مصرې به دوه مصرې به د هغې وي دوه مصرې به تاسو د رحمان بابا اخیستې په مخمس کې به درې مصرې زما وي دوه به د هغې وي دوه به د رحمان په مسدس کې چې وي څلور به زما وي دوه به د هغې وي نو دا تقریبا پښتو ادب کې دې نه مخکې هم دا تجربه لکه چې شوې وه دې نه مخکې زما په خیال چې افغانستان یو ملګری و خدای دې وبخښي چشتي صاحب چشتي صاحب هغه دا تجربه کړې وه هغه د مختلفو شاعرانو د حمزه صاحب د خوشحال خان خټک او د رحمان بابا د دې په شاعرۍ باندې تضمین کړی خو ما صرف د رحمان بابا په شاعرۍ تاسو د دې چې زما عقیدت زیاتره رحمان بابا د دې مخمساتو دغه دپاره تاسو د رحمان بابا دغه وکړو او رحمان بابا سره واقعي چې ستاسو ډېره مینه ده ډېر عقیدت هم دی او مونږه اطلس ګل اطلس صاحب ستاسو د نثر بل یو کتاب چې هغه تاسو په هغې باندې ډېره زیاته خواري کړې ده یاره جي ګرانه خو ده خو چې کوم کار کې خلوص وي او اخلاص وي نو هغه څیز هېڅ ګران نه دی زبردست ما سره اوس هم تقریبا چې نه څلور نیم سوه مقالې د رحمان بابا باندې لیکلې شوې پرتې دي او په دې مجتهد رحمان کې په دې کې تر اوسه پورې څومره مقالې دي کې 108 مقالې په لومړي جلد کې او دویم جلد چې اوس تیار دی بالکل دې کې 100 مقالې دي 100 په دې کې دي نو دا به دا بل چې تاسو دغه وایي دا به دویم شي د درېیم ما سره د مواد شته د څلورم مواد شته او بل زما دې نه پس یو بل خیال دی انشاءالله چې د رحمان بابا په کلیاتو یا دیوان باندې چې کومې تفسیري کومې مقدمې لیکلې شوي نو زما خیال دی چې زه هغه راغونډې کړم هغه د یو کتابي شکل ورکړم او د دې یو حصه یې وګرځوم که دا راته ووایي چې تاسو نن سبا د رحمان ادبي جرګې پېښور د هغې صدر هم یې دا وخت نو رحمان ادبي جرګې سره ستاسو د کوم وخت نه دغه تړون دی زما چې د رحمان ادبي جرګې سره د 1900 او 88 نه د جرګې سره منسلک یم دې نه مخکې سرحد پښتو ادبي ټولنې سره ما په 1915 کې داسې وکړو دا رحمان ادبي جرګه ځکه په هغې کې هم ستاسو ډېر غټ کنټریبیوشن دی هغې سره ستاسو ډېر جفت تړون دی او بله دویمه دغه چې دا نو سرحد پښتو ادبي ټولنه پېښور نو د هغې خو تاسو هغه باني غړو کې م یئ نو په هغې باندې خیر دی اول به په دې رحمان ادبي جرګه باندې دغه وکړو چې یاره دغه طرف نه بیا تاسو سرحد پښتو ادبي ټولنه دا بیا تاسو لکه چې وروسته جوړه کړئ نه جي سرحد پښتو ادبي ټولنه مونږ په 1915 کې جوړه کړې وه او رحمان ادبي جرګې ته چې زه راغلم هغه په 1963 کې جوړه شوې وه خو زه ورته چې کله راغلم زه 1900 او 88 کې تاسو اووه اته اویایم کې ټیک شوه
او بیا هغې نه بعد مطلب دا دی چې تاسو ما داسې اورېدلي وو چې یاره تاسو د رحمان بابا چې کوم دا کلیز مشاعره عرس وي هغې نه واپسۍ کې راتلی نو ستاسو ملګرو څو ملګري وی چې دا خیال هم پیدا شو چې یاره مونږ یو ادبي ټولنه جوړو. بالکل جی دا یو ورځ داسې کار و چې موږ رحمان بابا مشاعره اټینډ کړه او آیت الله خټک و فلکنیاز چیراوال و اکمل لیونی و جعفر خان نداو دا څو ملګري مونږ دا هغسې را روان شیخ نور علي نور نه جي شیخ نور علي نور وروسته راغلی هغه وروسته بیا راغلی نو مونږ دغه څو کسان را روان وو دغه ته په لاره سلام وکړه چې یار د دې هلکانو یو جرګه نه جوړو چې مطلب چې مونږ خپل پکې راغونډېږو یو بل ته خپله غزلې وایو خپل ادب خدمت کوو نو په هغه ورځ هم دغه کې خو او په اووم مای اووم مای باندې اجلاس راوغوښتو اووم مای 1975 او جی نو دې مطلب چې شکل هم ولا ورکوله او نوم هم پکې خو سرحد پښتو ادبي ټولنه او تاسو د دې دپاره باقاعده څه دفتر د سرحد پښتو ادبي ټولنې دپاره که نه جي نه دا به مونږ په کنینګم پارک به ورته ویلو چې نن سبا جنا پارک ټیک شو په دې کې مونږ اجلاسونه کول بیا م په نوټه کې ورله یو دفتر نیولی په 15 روپۍ میاشت باندې هغه وخت کې 15 روپۍ غټ شی هغې کې هم دا سرګړې نه وي دا چې جوماتونو کې بالکل بروازه په میاشت کې هم د اجلاسه کول او دا ټول ملګري بالته راتله بیا موږ سره ډېر ښه ملګري راغله نو بس دغه سلسله روانه شوه پکې بیا مطلب چې شیرشاه ترخوي صاحب غوندې سړی راغلو شیر زمان تایزي صاحب حبیب الله رفیع صاحب دا وروسته بیا د افغانستان چې کله مطلب دا دی چې هغه ملګري دلته کې راغه ادبي شخصیات بالکل جي شاهجان صابر صفدر علي اسیر دا ټول بیا زمونږ زیات او جی نو بیا تقریبا د دې جرګې ممبران د 100 خو شاته ورسېدل تعداد 100 خو شاته ورسېدل او د صرف دین علاوه تاسو د رحمان ادبي جرګې تاریخ یا د سرحد پښتو ادبي ټولنې تاریخ دا مو تاسو لیکلی دی بالکل جی ما دا در سره ناچاپ پروت دی را سره جی بالکل په رحمان بابا د رحمان ادبي جرګې تاریخ مې لیکلی دی او د سرحد پښتو ادبي ټولنې تاریخ مې هم لیکلی دی هغه مکمل کتابونه دي ان شاء الله هغه هم چاپ شي خو دې نه علاوه پر رحمان بابا باندې ما یو 2 کتابونه نور هم لیکلي دي چې هغه دی د عبدالرحمن بابا فصاحت او بلاغت د هغه په کلام کې چې څومره فصاحت او بلاغت امر غون کړی دی دا چاپ دی بالکل دین بل یو رحمانیات دی چې هغه پر رحمان بابا کوم کتابونه لیکلي شوی دي نو د هغه کتابونو ما تنقیدي جایزه اخیستې ده او هغه د رحمانیات په نوم چاپ کړی دی دام یو غټ دغه دی او رحمان بابا باندې تاسو اطلس ګل صاحب چې تر اوسه پورې څومره کار کړی دی نو دا واقعي چې پښتو ادب کې د ستایلو وړ دی اطلس ګل صاحب تاسو سره مونږ دا خبره دا مرکه څومره اوږده و مونږ سره د وخت د کمي له امله نو تاسو سره او ستاسو د راتګ یو جهان ډېره مننه عزت